ډیر ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درسونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ. لایک او سبسکرایب هم مه هیروئ. بیا به هم خپل درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکه کلمه ځکه موږ تاسې شکر مسلمانان یو او هر نیک کار خپل درس، خپل خوب، خپل خوراک په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. موږ تاسو نوی درس دی، اتلسم درس. اتلسم حرف دی الف پښتو الفبا د تورو. اتلس په پښتو کې داسې او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم ښه زده کړئ. اتلسم حرف د پښتو د دوات حرف دی. دوات یا زوات. زوات هم ورته وایي خلک، دوات هم ورته وایي. زوات د نورو حرفونو په شان هم په کلماتو کې درې غږه لري. زوا، زوی، زو. زوا، زوی، زو. اوس به وګورو چې په کومو کلماتو کې زوات راغلی او کوم شیان ما تاسو ته انتخاب کړي چې د کلماتو په سر کې زوات راغلی. زوات راغلی او څه رقم تلفظ کیږي؟ زوات ضربه. زوات ضربه. زوات ضربه. تاسو خو ضربه پوهیږئ کله چې موږ یو څه شی کلک ووهو، یا په لاس یا په سوټک یا په بل شي تیشه، نو دې ته څه وایي؟ ضربه. دا ګورئ د دغه کس په لاس کې سوټک دی او د میز په سر ضربه واردوي. ضربه. ضربه. د زوات غږ د زی غوندې غږ کړي. زوات، زی، زوی ټول د زی غږ کړي، مګر په ځینې کلماتو کې زی، په ځینو کلماتو کې زوات، په ځینو کلماتو کې زوی ګټه ترې اخیستل کیږي. دلته په ضربه کې زوات باید ولیکل شي. زوات. زوات ضربه. زوات ضربه. په دغه بل تصویر کې هم وګورئ چې د میز په سر د سوټک وار شوی، میخ یې په ضربه پکې وهلی. زوات ضربه. زوات ضربه. زوات ضربه. اوس په بیا راشو وګورو چې زوات د کومې کلمې په پیل کې راغلی او څه شان تلفظ کیږي. زوات ضعیف. زوات ضعیف. زوات ضعیف. تاسو دې عکس ته وګورئ. دغه څوک چې دلته ولاړ دی، دغه نارینه ډېر ضعیف ډنګر دی. حتما دی به معتاد وي، دا به کوم سګریټ یا بل کوم شی استفاده ترې کړي چې داسې ضعیف دی، یا به مریض وي. زوات ضعیف. داسې ډنګرو خلکو ته، ناروغو خلکو ته ضعیف ویل کیږي. او د بل تصویر وګورئ چې دغه یو هلک دی چې سپورټمین دی، دا ضعیف نه دی، مګر هغه اول شخص ضعیف و. بیا به وګورو چې زوات په کومه کلمه کې په پیل کې راغلی او څه شان تلفظ کیږي. زوات ضربان. زوات ضربان. موږ تاسو زړه په وجود کې حرکت لري، وینه پمپ کوي، او کله چې زړه وینه پمپ کړي هغه حرکت ته یې څه وایي؟ ضربان. وګورئ دلته یې په دغه رقم خطو ښودلی او همیشه کله چې د زړه معاینه کیږي د زړه ضربان همدغه شان ښکاره کیږي. زوات ضربان. زوات ضربان. کله چې یو خاص ماشین دی چې په هغو کې موږ تاسې وغواړو خپل زړه معاینه کړو، بیا یې خطونه د ضربان دغه رقم راځي. زوات ضربان. زوات ضربان. اوس به بیا وګورو چې زوات په کومه کلمه کې راغلی او څه رقم تلفظ کیږي. زوات زد. ز تلفظ کیږي. زوات زد. زوات زد.
ضد یعنی مثلا دلته ما تاسو ته ورځ راوړي نوې ورځ شوې لمر راختلی د ورځې ضد څه شی ده؟ شپه ده. د هغه دې وګورئ تیاره ده. په ورځ کې رڼا وه په شپه کې تیاره ده ستوري او سپوږمۍ معلومیږي. یا په د بل تصویر کې وګورئ د اور ضد څه شی دی؟ کله چې چیرته اور ولګي موږ تاسو یې په څه شي ګولي وو؟ په اوبو. د هغه دې ما تاسو ته د اور ضد باران راوړی یا اوبه مې راوړي. ضد زوات ضد زوات ضد. اوس به راشو د زوات ترانه به ووایو. دوه ځلې به یې زه درته ووایم بیا یې تاسو هم راسره یو ځای ووایئ. د زوات د ترانې دپاره څه شی ټاکلي اوس به یې وګورو. زوات ضرور زوات ضرور. علم پوهه ضرور کار دی. بې سواده بد روزګار دی. علم زده کړه رڼایي ده. بدمرغي په ناپوهي ده. بیا به یې درته ولولم. زوات ضرور. علم پوهه ضرور کار دی. بې سواده بد روزګار دی. علم زده کړه رڼایي ده. بدمرغي په ناپوهي ده. یې ضرور په معنا خو تاسو پوهیږئ. ضرور یعنی حتمی هغه کار باید ارومرو وشي. نو د علم زده کړه ضروري ده چې حتمی باید وشي. اوس راشئ تاسو یې راسره یو ځای ولولئ. زوات ضرور. علم پوهه ضرور کار دی. بې سواده بد روزګار دی. علم زده کړه رڼایي ده. بدمرغي په ناپوهي ده. یو ځل بیا یې ولولئ. زوات ضرور. علم پوهه ضرور کار دی. بې سواده بد روزګار دی. علم زده کړه رڼایي ده. بدمرغي په ناپوهي ده. آفرین ډېر ښایسته ولوست ډېر ښه ولوست. او اوس نوبت رسیږي کارخانګي ته. خدای دې وکړي چې د زوات ضرور ترانه هم ښه زده شوې وي او خوند هم ترې اخیستی وي. د زوات حرف یوه صفحه په خپلو ډالیو کتابچو کې پاک صفحه ولیکئ. خپل مورجان پلارجان یا کوم بل مشر ته یې وښایئ چې تېروتنه هم نه وي کړې. او پس د هغې ترانه یم څو ځلې ولولئ خوند ترې واخلئ. نور هم په خدای سپارم. وخت هم تمام دی. د خدای پامان.